په ټول رمضان کې د کافی مودینا زما د تقریرونو تاب په رمضان کې نه راځي. واحد جمعات دا ده چې زه خدای گواه ده چې دړه تقاضا مې دای چې دلته لاړ شم. او همیشه د پاره مکان په سړی باندې خو د مکین د وجه لګي. په دې عربي کتابونو کې یو کتاب دی سبع معلقه ورته وي. داغه یو ډومبنه شعر دی. مرګري پلار روان دي نا یو ورته आवाज کوي چې قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی. امرګرو ته وایي چې ودرې گئی چې لګو جاړو. دا هغه مکان دی چې مونږ په تیریږو چې دې کې زما یار اوسېدلی و. نو عزیزانو کم سړی چې سړی ته محبوب وي نو هغې نه بعد هغه کنډرات هم ورته محبوب وي. نو ما ته د جماعت محبوبیت خو په خپل ځای دی، خو د دې ځای محبوبیت چې دی زه تاسو ته د زړه نه وایم چې د مولانا صاحب د وجې دی. کني تیرو شپو کې یو سړی راغی ډېر غوړ غوندې و. هغه جی ختم دی او پلانی خان را لېږلی ما ورته چې وروره داس چل دی چې زه خو تراویح وکړم بیا مې د خبرو تاب هم نه وي چې نه که نه خان ویلی دي. مالدایات لره چې زه د پاکستان خانان په یو کوډی هم نه علم. خان خو د غلو ډیری دی سوا د دولت نه بل ورسره دي څه. نو توس ما په دې ما متاثر کوه چې خان ویلی دي نو ته به بډلیګر ملا به په منډه روان شي. دا کار نه کوه. نو عزیزانو ما چونکه مولانا صاحب ډېر مشفق استاد دی او الله دې تاسو هم آباد لري چې ټول عمر په دې جماعت کې د مولانا صاحب تاسو سره ډېر باعزت طور تیر شو. دا باقی عمر دې خدای زمونږ او تاسو ټول باعزت طور تیر. عزیزانو یو مشکل ما ته دې جماعت کې د تقریر کولو یي هغه دا چې زه دا سوچ کوم چې هغه کومه مسله ده چې دې قوم ته به په دې منبر باندې بیان شوی نه وي چې هغه زه ورته وکړم. نو مسئلے الله احسان او مهرباني ده چې تاسو ټول اوریدلی. زما د راتلو غرض صرف هغه تاسو سره
د دوستۍ او د تعلق حق ادا کول وي، تقریر کول نه. تقریرونه او وعظونه او ضروریات د دین چې دي هغه داسې نه دي چې هغه کوم پاتې چې هغه زه تاسو ته بیان کړم. صرف یو ټکی مې دماغ کې دی وخت کې راغی. که تاسو خیال وکئ نن د قرآن شریف ختم په دې جماعت کې په تراوو کې تاسو حافظ سے پسې اورېدلې او لومبنی بسم الله درته په الحمد ویلې. اوس دې الحمد کې یو څو خبرې سره کوو نو بس بیا بس کومه. دا لفظ حمد چې دی دا د چا د تعریف د پاره په عربي دنیا کې دینه اوچت لفظ بل نشتا. ما په خبرو پوهیږئ؟ هغه د دې ټول کائنات دا دستور دی چې تعریف ہمیشہ د حسن کیږي. د بدرنګ شي څوک تعریف نه کوي که کوي؟ ها جی اسوم چې یو سړی بدرنګي څوک دا وایي چې دا ډېر ښایسته دی. د بدرنګ شي څوک تعریف نه کوي. تعریف ہمیشہ د ښایسته څیز کیږي. او بیا چې څومره حسن اوچتی نو دومره د تعریف الفاظ اوچت. پلانې سړی ښایسته دی دا لږ مدم لفظ دی. پلانې سړی ډېر ښایسته دی دا لږ هغه نه تیز دی. پلانې سړی ډېر ښایسته دی دا ورپسې دا هغه نه څه دی هغه نه تیز دی. فلانی سړی د حسن مثال نشتا دا بیا د تعریف په الفاظو کې انتہا ده. ٹھیک شو؟ نو تعریف د حسن کیږي او چې حسن څومره زیاتی نو عمره هغه لفظ تیز وي. نو لفظ حمد دا دومره تیز لفظ دی په تعریف کې د چا چې دینه تیز لفظ بل نشته. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه د دې الحمد په تفسیر کې لیکلي دي چې همیشه د پاره لفظ حمد نگاه د عشق ده او نگاه د عشق چې دا همیشه د پاره په حسن پریوزي. نو هغه الفاظ دادي چې جہاں حسن موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو. چرته چې حسن وي نو الته به نگاه د عشق ولی نه وي. اوس په دې کائنات کې خود الله په دې گواه دی چې د الله نه زیات ښایسته څوک شته. قرآن وی صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. د الله نه زیات ښایسته بل څوک دی. اوس په دې کائنات کې چې څومره حسنونه تاسو ګورئ دا حسن په حقیقت کې د خدای دی.
کدی یو سړی مخ خستی نو دا د الله حسن دی د په دې مخ کې خې دی کدی یو سړی سترګې خستی دا د الله حسن دی د په سترګو کې خې کدی یو سړی خبره خستی دا د الله حسن دی د په خبرو کې خې کدی یو سړی قد قامت خستی دا د الله حسن دی د په قد و قامت کې خې مولانا روم وی حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دئی حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دئی باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دئی حسن خیش اے اللہ دا خپل حسن دے از روی خوبان آشکارا کر دئی حسن ستا دے خود معشوقو پا دے مخ کے دے خکارا کرے کداغے ننگی خستہ دی کداغے دے چہرے بناوٹ خستہ دے کداغے سترگے خستہ دی دستا حسن نو د دې خوبانو په مخ کې حسن ستا دے او تا پکې خېده او بیا دې څه چل کړي دے باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دی بیا دې د عاشقانو په سترګو اے الله د ځان نه تماشا جوړه کړې ده کم خسته مخ باندې چې څوک مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینی تاسو خیال راک مولانا روم وی چې مجنون د شپې ناستو چغې والے چې یا الله اسچرا نامم تو مجنون کر دئی خدا دا زمان نوم دې یعنی لیونه ولی خدا عشق لیلا بادلم چون کر دئی او د لیلا عشق دی بیا زما په سینه کې ولی چولې نو आवाज ورته وشو هاتی فز غیب آمده مرد غریب لا جرم غم ها تو را کردم نصیب غیبی आवाज ورته وشو چا سړی غریبا داستان عامه میں مجنون ولی خدا او د لیلا مینا میں بیا ستا پزړه کې ولی چولې دا کار لیلا نیس ای کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناست دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی د لیلا حسن دی چې دی دا زما د نور عکس دی داغه په مخ کې نه مجنونه ته په حقیقت کې په ما معنی په لیلا مین نه بیا ورته आवाज وشو چې داستا نامه می مجنون زکې خدا چې ته په خوب کې لیلا आवाज وکې نو دا مالا مزه راکې ځکه چې ته لیلا आवाज وکې نو دا په حقیقت کې لیلا نه دا په حقیقت کې الله ای عزیزانو یو د خوند خبره درته مونږ په یو ګندا نظام او ګندا ملک کې اوسېږو لګیای او ورځ په ورځ ګندګي ورځ په ورځ پلیتیږي ورځ په ورځ مرداریږي خکیږي نه او ما امید لره دا توقع تصور مکوي چې پاکستان به هم چرته د حیا ملک جوړ شي یا پاکستان به هم چرته د غیرت ملک جوړ شي دا تصور مکوي سیلاب چې په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه
چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه. نن د بېدینۍ سیلاب د هر چا په کور ننوتی دی، په کور، هر کور کې وګوره د هر سړي ښځه په یو منډې وي، سړی را ایسارولی نشي، لورې په بل طرف منډې وي، پلار یې را ایسارولی نشي، زامن په بل طرف منډې وي، پلار یې را ایسارولی نشي، کولی شي؟ بیا هر پلار کور د کنجرتوب او د ډمتوب دیپو کړی دی د خپلې ښځې او د خپلو بچو د اولاد دپاره. اول ټي وي وه، ریډیو وه، هیڅ کور ته خالی نه و. بیا ټلویزیون شریف راووتو. زه په لاره روان وم، یو ننبئي په مخه را ما ته وایي چې مولوي صاحب الله ډېر مهرباني وکړي. ما خیال وکړو چې چېرته زوی مو به شوی یا مال ښه مبارک شه. وایي چې الله ډېر مهرباني وکړو. مال څه چل دی زوی دې شوی څه بلا شوی ده. وایي چې نه مونږ بچی پردي کور ته ټي وي ته تلو، خدای مونږ ته خپل ټي وي راکو، خدای ډېر مهرباني وکړي. وای ما د زن طلاق بچیا، یعنی دا داسې مبارکه خبره وه چې تو زه دې لار کې رئیسار کوم او ما ته تاسو خیال راغی؟ ایس کور ته خالی نه دی. بیا په ټي وي اکتفا نه کېده نو نن غریبو هم خپل وی سی آرونه اغستی دي. تاسو دې جماعت کې هم چې څه کم در کې لږ ښي نو هغې به اغستي. منځونو لم راغلي یا پیس پسې م ختم وکړو. زمونږ مولانا صاحب طبیعت لږ نرم دی، د جنتونو خبرې ډېرې کوي. جنتونه کم ځای دي، جنت دغه یو ثوابه یو لیونی راغلی، ما تبر ورسره و په صادر کې تاو کړی، داسې راوي ویستو. ویلا بجلیګر ملا ته مالا او زیمه ویلا ډېر شور دی چې جوړ کړی، دا تبر ګوري کیما کوم دی. زه ویرېدم چې رښتیا چېرته سړي حالات ګډوډ غوندې دي، ومې نه وایي مال چل څه دی. ویلې چغې وهي جنت دی، جنت دی، جنت. جنت کم ځای دی؟ په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه او ټوکړې ټوکړې مې کړه. جنتونه نشته او نه بیا د جنت نوم والی، او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او ګرم کړی مې دی. خلق تیاروه او را لېږی، ښه مزېدار مې ګرم کړی دی او را لېږی. او که دې بیا چغه ما واورېده یا د جنت خبره په دې تبر به دې کېمه کړم. مالجي ډېره ښه ده، بچې په خیر خیریت لاړو، مال خدایه شکر دی. دا څه غم وروسته مې چې سوچ کولو خبره یې ټیک کړې وه. جنت دی خو وګورئ، 80 کاله د یو سړي عمر دی، 80 کاله. 80 کالونه 14 کاله 15 وباسه د ورکوټوالي، 15 کاله پاتې شو. په 15 کاله کې چې تا 15 وخته منځونه کړي، لکه اوس مولانا صاحب دی وی چې تکبیر اولا او جبه تراتلل وغیرہ وغیرہ، د دې 65 سال د منځونو اوقات حساب لګوي چې په یو ورځ کې په 15 وخته منځونو باندې څومره ټایم لګي. زیات نه زیات 1 غنټه به پې لګي. ٹھیک شو؟ که زیات لګي 1 غنټه، 1.25 غنټه، 1.5 غنټه، خلاص. 65 کال کې هر ورځ 1.5 غنټه د دې حساب لګوا، د دې نه 2 میاشتې مزدوري نه جوړېږي. 2 میاشتې. نو تا په 65 کاله کې 2 میاشتې مزدوري خدای له کړې ده، او قیمت یې څه غواړي؟
د 2 میاشتو د مزدورۍ قیمت څه غواړي؟ هغه جنت غواړي چې د چا یوه کوټه به د ملغلرې وي او د هغې یوې کوټې پلنوالی به 80 میله 80 میله او بیا د هغه کوټو اوسیدونکي ښځې یوه ښځه چې هغې ته حوره وایي به دومره حسینه وي چې 80 جوړې به اغوستي او د هغې نه بعد به هم په دې پنډی کې مازغه ښکاري. د هغې نوکران به څنګه نوکران به دومره ښایسته تاله چې کم نوکران وړاندې رستو به کېږي به دومره ښایسته دې قرآن کې تاسو واورېده اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا. الله فرمایي چې ته ورته وګورې نو په دې هلکانو به دې دا ګمان راشي چې دا خو هلکان نه دي چا د ملغلرې نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاوي دي. خادمان د جنت به داسې په کومو لاسونو چې تا ته اوبه او خوراک پیش کوي. وحلو اساور من فضه د زرو کنګړې به په هغه لاسونو کې اچولي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تاسو خیال راغی جامې به څنګه اغوستي؟ ستاسو نوکر ښې جامې اغوستی شو که د خانانو نوکران وګورئ که نه چې ښې تم خان شوې سپیرې غوندې جامې اچي. قرآن وایي د جنت نوکرانو به ستا څنګه جامې اچولي؟ عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق. عالیهم ثیاب سندس د شنو ریخمو لباس به چولی. الله چې ښایسته می او بیا شین لباس هم اچولی. الله دې مونږ ته نصیب کړي. نوکران به داسې بیا بستا دا ایریا څومره په جنت کې باستا مقام څومره 100 کاله چې په اس مزلو کې نو خپله رقبه به معلومه نه کې چې د جنت کې زما رقبه څومره ده. نو د 2 میاشتو په مزدورۍ په 65 کال کې ته غواړې هغه جنت او بیا دا 2 میاشتې مزدوري دې څنګه کړي؟ دلته جماعت تم راغلی منځ دې م کړی بار چې تلی بیا دې پوکم تللم شروع کړي دي. ٹھیک شو؟ دفتر ته چې تلی بیا دې د خلکو سرمنې ویستلم شروع کړي دي او جماعت تم راغلی. جماعت تم راغلی کور ته چې تلی ټوله شپه دې وي سی آر تم تیره کړې ده. جماعت ته چې راغلی بیا چې تلی په نشتر حال کې کومه شو چې کیږي نو لیډای دې ځان سره کړې ده او ته لیډا ور سره هغه شولم تلی او جماعت تم راغلی. نو ماما ته په ایمان ووایه چې دغه منځونه د 2 میاشتو به هم په قیامت کې ستا په دې مخ درویشتی شي که نه؟ ولی ما محنت کړی ځکه چې دا منځ نو. قرآن وایي د منځ خاصیت دا دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ سړی د بدو کارونو نه منې کوي. چې ته د جماعت نه بار د بدو نه منې نه شوې معلومیږي دا چې امون ستا پسې درویشتی شو. منځونه دې هم داسې دي ماما. اوس به کې څه بیا قرآن کریم دا قانون دی. قرآن غرض دا نه دی تراو کې خو زیات نه زیات قرآن اوریدل سنت دي که چا وانه اوریدو نو کافر کیږي نه پې. ٹھیک شو؟ قرآن
قرآن قانون دی. قانون دا معنا چې ته په ټول ژوند دی قانون ته وقف کای دی چې څنګه وای هغه سه به دکانداری کې دی چې څنګه وای هغه سه به پکور کې برتاو کې. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. اے پیغمبر خزو ته وایا چې پکور کې کې نه خبردار چې دینه بعد د کوره بارو نه ځي. ٹھیک شو. اوس تا قرآن اوري او وای هم خزو لوري دې بے پردی ګرځي. نواز شریف اعلانوں کو په اسمبلی کې چې شریعت بل میں پاس بل میں پاس بیا درباری مولیان ویل مبارک سچالو شاله مونږ چې شریعت بل جوړ کړی پاس شو. ایو ته مې په آرام کېنه خو اول د عبدالباقی مولا تعالی سټوي بیا د خان بہادر خان تعالی سټوي د پیپل په حکومت کې اوس د حاجی جاوید خان تعالی سټي. د اوقاف وزارت چې ده په پاکستان کې بل کار نه کوي سیوا د مولیانو پسې ګرځېدون او خسی کولونه. خیال دراغه په آرام کې نه شریعت بل کم زیاده شریعت بل کم زیاده. تاسو صدر بوش نه تپوس کړی دی چې په ملک شری نظام راولې 200 کاله د پیرنګي حکومت په پاکستان او هندستان باندې تقسیم نه بعد هندستان آزاد شو خپل هندو حکومت جوړ کو. چین آزاد شو خپل چینی حکومت جوړ کو. پاکستان تر اوسه غلام دی د امریکای چې تر سو پورې صدر بوش نه ویلې ترغه پورې پاکستان کې شری نظام نشي رات. باران کې نه وي ابای مې لیوانه شو په ترجمه باټینګن غواړي. اوس دا مونږه په ایمان درته هم تاسو ته پسترګو کې خاورې اچو چې ورونو شریعت بلم پیش کړی دی او دادی په ورغو. د دې درس مثال یو سړی او کور تراغه د کشمیر جنگو په دې سن 65 خزو ته وی چې زم چې کم خوازي زم تورا راک خزی ورته کم خوازي ول کشمیر تزم مسلمانانی ټول مړ کړ په هندوستان تورا خزی ویل ګوره مکه ونه راکا بالکل نه پاتې داسې خزی ولا تورا راواغستا وای. زما حافظه لگا خدا ما تا د 50-55 کالو ریکارڈ زما پسینه محفوظ دی. د 65 په جنگ کې مولانا سے ماته یو خبره کړې و وی مازیګر اذان مې وکړو او یو کس نو چې جمعه ته راغلی و مامونس کړی اوس هم راته یاد شاید چې دې ته به یې یو کس داسې دا خلک تختیدل مونږ سره پر انداز کې یو سواد ته تختیدل. ما ورته ویل چې راغی بیا مال کدھر گیا ہے ویل سواد مال کیوں ویل کیوں دے بچے چاٹیاں وسنیاں پیان کدی خیالم کړی په لنډای کې یو بم غورځیدل او یو په صدر کې غورځیدل نو بمونه ډیر غټ ویل چاټیاں وسنیاں مې سواد چلا گیا دارول سړی په پیښور کې نو دا په دې منډۍ کې چې اوس دا ګرځي کنه دا ته یو غرم دلته وکا ته بیا وګوره چې دې څنګه نیغ ګرځي. تاسو خیال نو دا خلق ما د ایمان پرانا پیژندلی د ایمان پرانا خپلو کې یو بل د ډېر تکړه دي پړانګان داسې به در باندې د ټوکي چې غریبې یا بیا سرې وي دې ځای نه به دې ونیسي او په ځمکه به دې راکاږي او که لږه سره سترګه یې ولیده ته بیا د ده دا ټیزونه ګوره. نو عزیزانو
دی اوس د غره خوا کې ولاړ دی چې بل غړم شي د بل کاڼي لاندې سر نه بس یا الله غرق شو. په دې کې یو خر ولاړو ګیا یې خوړه. نو د چې خر کتلی دی وایي بخته وره څه بېغمه ولاړ یې واښه خورې او زما نه خړوزي کاشکي چې زه خر وی. په دې کې چې یو ساعت تیر شو په اخره هم بم راوغورځېد چې غړم شو خر یې والوزول په تندی په ځمکه کېښویل خدایه شکر دی چې خر نه. نو عزیزانو ما ته ستاسو تورې معلومې او ایم خوب میں شناسم پیران پارسارا وای زه د پارسا پیران ډېر ښه پېژنم ډېر دا دلته چې څوک ټوپکې تماچې او کلاشنکوپې ګرځوي که زما لاس کې زور او قوت راغی زه دوی پرېږدم چېرته ټیک به بوزم تورخم ته چې د ډزو ځای دی چالو شو ډزېږم یا کشمیر ته بوزم چې دا د ډزو ځای دی شابه تکړه شه زه ستا توره اوس وګورم که د دې خر والا سړي په شان کیسه هم نه کړه زما په مخ. عزیزانو اعلان نواز شریف وکړو چې شریعت بل مې پاس کړ. مبارک شه مبارک شه شریعت بل په مغه سحر بالکانو کینی بچه کینی په مغه سحر عابده حسین هغه ایڈوایزر واغستا یاد دی درته پته ده دا پته ده څه شي پته ده نه تا ته څه پته ده اوس ګورئ کین اوس ګورئ مات وای تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یما تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ ګیرم سپینې شوې وخت تیر ماما په 16-15 پوهېږي خفه نه شي هېڅ اوس په دې دا قوم نه پوهېږي چې دې وزیر اعظم د ملک دې قوم سره څه فراډ او دوکه وکړه چې ته د شپې اعلان کې چې ما شریعت بل پاس کړو. نو شریعت خو قرآن ته وایي که نه حدیث ته وایي که نو په قرآن او حدیث کې ښځه ایڈوایزر اغستل په اسلامي مملکت کې دا کم ځای کې روا ده. بیا د هغه ښځه د هغه ملک سفیره کړه چې کوم ملک د اسلام د رګ و ریشې دشمن دی چې هغې ته امریکا وایي. بیا د هغه ښځه د هغه ملک سفیره کړه چې بیا به هلته د پاکستان ترجمانی کوي. دا شریعت او دا شرعي نظام. یو بل شریعت دوی راویسته دی رؤیت هلال کمیټي جوړه کړې. اوس ما په دې پوي کوي دا علما حضرات ته ما پوي چې په اسلام کې د رؤیت هلال کمیټي تصور هم شته. تصور په یو خار کې که 10 ځایه اختر وي او 10 ځایه روژه وي هم جایز دي. تاسو خو د خدای په عظیم قهر په روژه کې مخته یې او په اختر کې الله ښې ورځې ستاسو په بدو بدلې کړي دي. بای چاته خبر ورسېدو روژه شوه، چاته خبر ونه رسېدو کوجه شوه، چاته خبر ورسېدو اختر شو، چاته خبر ونه رسېدو روژه شوه.
خبره خلاصه ٹھیک شو. یو سړی راغی جی روجه حق او نه حق مل خبره وره د روجې په فرضیت او د مونځ په فرضیت کې څه فرق شته؟ تاسو ټول وایي چې څنګه مونځ فرض دی داسې روجه هم فرض ده کنه. په دغه 5 ارکانو کې یو رکن منظم دی او یو رکن روجم ده. ٹھیک شو. ټول کال پلیت مردار ګرځي تکه منځ نه کې چې روجه راشي ځان له د شیخ فولاد بابا زوی جوړ کې او الا حق روجه خراب شو، الا حق روجه اختر شو، الا حق روجه وخوړه، الا حق روجه ځان نه بد ډبرانی صاحب زوی جوړ کې ستاسو دوا د ماته خو څوک ویلې نشي او چې مخ سره په دا ګړ ګړ کې وام چې کړه تاسو خیال راغی ځکه زه پوهېږم ما ته پته ده. نو عزیزانو عرض مې داو چې ملک کې حدیث کې راځي چې د آخر زمانه فتنو کې به جاذبیت وي. ته به د فتنې نه ځان لرې کړې فتنې به دې ځان ته راکاږي. نو د پاکستان ټول ملک نن د فتنو په جاذبیت کې نښتی دی. ګورئ جی هر یو کور مستقله کنجرخانه ده. ټي وي او سینما کې څه فرق شته؟ بایسکوپ او ټلویزیون کې هیڅ فرق نشته. وی سی آر په د پاسه بیا الله دې امان راکړي. اوس یو بل لعنت راووتو څه نامه ده؟ وامره ډیشنټینا. ما ته وګوره داغه په ابتدا کې 50-60 ہزار روپے قیمت ہو، اوس هغه 12,000 ترالو. دا ډیشنټینا هغه شی دی چې د تمام دنیا د ملکونو مرداری راکاږي، د تمامي دنیا د ملکونو مرداری راکاږي. اوس هر کور کې دا دی. ٹھیک شو. چې روجه شروع شوې ده د کرکټ میچونه شروع دي. دا تمام نوجوان طبقه چې ده سره د لویو دا هغه شپې د روجې چې پیغمبر ورته د رحمت میاشت ویلې ده، په دې کې خوب عبادت کړی دی، په دې کې د رحمت لوټ ویلې دی. هغه د رحمت میاشتې زمونږ ملک ټوله شپه دا دنیا چې ده د کرکټ میچ ته ناستی، ټوله شپه. چا وګټلو؟ ویسټ انډیز دی که څه شی دی هغه وګټلو. چا وګټلو؟ آسټرالیا وګټلو. چا وګټلو؟ پاکستان وګټلو. پاکستان کله نه چې روجه شروع ده زمونږ ملک په دې قهر اخته دی. هغه د عبادت او عظیمه د رحمت میاشت چې ده هغه زمونږ کورونه په دې لعنت تېروي. زمونږ ښځې او زمونږ لوڼه ټوله شپه په ټي وي پردي سړي ګوري او پردي هلکان ګوري او پردی غونډس کې ګوري چې په دې ځای پورې مګي. شرمېدلو بې حیا بے غیرت قوم. پښتون تاسو ځان ته پښتانه وایئ، بیا د هغه کرکټیانو بوتاړونه وګورئ، د دوانو بوت پکې نه. دنیا لکونه خلق ورته ناست. دا میاشت درنه داسې لاړه، تا ټوله میاشت په دا عذاب لګېدلی. آینده
لسم تعلیم نه لاندې طبقم ټول ورځ په ویډیو گیم کې تیری. ٹھیک شو؟ لسم نه چې پاس شي هغه په بیلیټ کې ناست. بیلیټ خشه دی ولی وای دا جناسب دا لوبه کړی و. نو دی کې خود جواره داونه لګي نو جناسب بیا جوارګرمونو. الکان نوجوان په بیلیټونو باندې ټوله شپه اخته. سینماګانې اړه جی دلته مونیان جلوس رو باسي سینماګانو کې جی بلو پرنټ چلیږي او بلو پرنټ چلیږي. نو یو ته مې وویل چې بوجای دي نه چې دا بلو پرنټ پکې نه چلیږي نو دا نور روا دي، دا نور سینما بیا خیر دی. خالی بلو پرنٹ پکې کفر دی. دا مطالبه مکوا، مطالبه دا متکا چې د سینما وجود لعنت ته په اسلامی مملکت کې. سینماګانې د ترو آؤٹ پاکستان کې ختم شي او په دې سینماګانو کې د خرونو استبلې جوړی شي. زما دا عقیده ده. یو عظیم مجلس کې یو ډیر معزز سړی امام نه مولانا صاحب یو بل مطالبه پکار ده دا د سینما ټیکټونه ډیر ګران دي. ما ته وسوي او بیړه دی غرق کور دی وران. او زه به دا مطالبه کوم چې هلکه دا سینما ټیکټ ته ګرځان کی چې د هر څوک یې ګوري په داسې قوم کې اوسېږي. نو دې سره څه چل کې هر یو د وجلو یې باما چې د هرې مشین ته مې نیولي یې او تنم یو خوا غورځېږي او سرم بل خوا غورځي. هر یو د وجلو. لس کروڑه پاکستان کې دي چې 2 کروڑه حلال کړي نه، دا 8 کروڑه د سړي زامن کېږي نه. والله کې کوي حلالون. بیا سرمایه‌دارانه نظام چې په ملک کې وي دا ملک به د ښې ورځې مخ نه ګوري. ځکه چې د ملک حکومت په سرمایه‌دارو کې تاویږي را تاویږي. کروڑونه روپے په الیکشن کې ولګي، الیکشن وګټي د غریب. اوس غریب سړی الیکشن ته ودرېږي، چېرته مولا سړی ودرېږي چې هلکه دا مولا پاس کوي، چې چېرته حق خبره وکړي. مولا صاحب په جماعت کې کېناست، تا څه کار؟ هلکه ته ووټ سمه خان راغلی، ارباب صاحب راغلی، سم کړی، بس شي. خو چې مولا درشي مولا صاحب په آرام کېنه. ووټ سسٹم چې په پاکستان کې موجود وي، ووټ سسٹم، نو نه به اسلام راتلل ګورئ په پاکستان کې او نه به دین راتلل ګورئ په پاک ملک کې او نه به مذهب راتلل ګورئ. ووټ سسٹم ځکه چې دا قوم دا غویان شو او غویله چې ونډه ورنکې نو قلبه نه کوي. نو غریب سره ونډه نشته نو غریب له به قلبه نه کوي، سرمایه‌دار سره ونډه ده هغه له به قلبه کوي. نو د ملک به نظام هم د سرمایه‌دار راځي، د غریب به نه. ښځې به څنګه واپس ته راولي بیا سپینو بورکو ته؟ څنګه به راولي؟ داسې کمیرا نه وست نو په مخ دې توکي. یو اعلان کوم چې ښځه راووته د کوره، دواړې خپې ته غوسې کوي او یوې نه خپې غوسوم او په اخبار کې فوټو راشي چې کومې ښځې بار روزي داسې خپې به غوسېږي. کرانه یوه راووته په مخ مې توکي راوبځي. په دې صدر کې اعلان شوی ویل ګوربیجو پیدا شوی دی، ښځو نه یې پوزې وخوړې. هلکه دا ګوربیجو څه شی دی؟ ویل چې یو حیوان دی او بس چې ښځه ګوري پې ورټوب کړي او پوزه ترې خوړي. قسم په خدای دی
چې په ټول ښار او صدر کې زه وګرځېدم ما د ښځې بوی ونه لیدو. هره ښځه په کور کې ناسته ده او سپېږمې تړلي څه چل دی خورې ویلې بس ګوربیجي راوتې دی او ښځو نه پوزې خوري بس دا چلې کړی دارو دپاره ښځه نه وه په بازارونو کې. یوه هفته دا سیسټم چلېدو چې ګوربیجي راوتې دی ښځو نه یې پوزې وخوړې. هفته پس یو ځنګلي غوندې سپی هغه یې مړ کړی دی او د هغې فوټو یې په اخبار کې ورکو ویلا ګوربیجو مړ کو فوټو یې دا دی راغی د ښځو ایله تسلي وشوه بیا بهر راووت. یو اعلان ورته هم کړي چې ګوربیجو مې در پرېښی دی او ښځو نه پوزې خوري. ته ګوره چې د ایمانه راوځي. خو پوه دي چې سړي څه شی دی سړي څه دي سړي څه چالو شو جلوس د څه شي کېنئ 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 ما خو درته وویل چې پیژنم که نه. مارس کولو چې هر څه آسان دي خو زور غواړي قوت غواړي طاقت غواړي هر څه ټیک. نو زمونږ ملک عزیزانو داسې شی دی ما ته ګورئ لږ پیغور دا زمونږ ملک داسې دی لکه یو څلورو اجړاګانو نو هغې وی چې دا ټول خلک غلی کوي دا مونږ څه بلاوالي یو راځئ په لاره کې ناست دي یو درې په جوارو کې پټ دي یو په لار کې ولاړ په دې کې یو سړی پې راغلی دی او هغه کولالو لوښي موښي خرڅ کړي و خرې مخکې او دی ورپسې و لخته ورسره وه. نو دا اجرا ورته وایي چې کولال ماما وی چې وی که څه در سره یې راکړې مونږ غلی یو لار شو کوو. هغه چې ورته داسې کتلي هغه چې هو دا خو اجرا دی بس هغه سره خو لخته وه چې یو شنګ یې شوه په دې غوږ یې ووایي ودرېږه منډې یې کړې اجرا او نورو ملګرو ته یې اواز وکړ ویل خورې را پاسئ ویل ولې ویل وی پېژندو وی پېژندو. عزیزانو نن زمونږ ښځې زمونږ لوڼه زمونږ کابو کې ولې نه دي مونږ یې پېژندلي یو. سهار تاسو وګورئ سړي له اوده پراته یې ښځې راوځي هره کوڅه کې سړي له اوده پراته ښځې راوځي. نو دې پورې مې درته وویل چې په دې باندې اکتفا مه کوئ چې مونږ ختم وکړو یا جومات ته رالو یا مونځ م وکړو نه. دغه مونځونه دغه تراویح او دغه ختمونه به داسې شی شي لکه مولانا وایي چې البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدیم و زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشک و د عنبر و پشان دی زما د یار زلف خود مشک و د عنبر و پشان دی لیکن زخو غالب ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي. زما د یار زلف کې فرق نشته مشک و عنبر دی لیکن زه ورته غالب ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي. مونږ روجه حج زکات دا په خپل ځای ډېر اوچت شی دی خو مونږ غلیو نو مونږ به هم دې څیزونو زولنې وي راته او په لاس کې به هم پرتې وي او خدای ته به روان کړي. دا هغه حج دی چې تا کړی او د حج نه رالې بیا دې څه کول. دا هغه تراویح دي چې تا کړی وي او د جومات نه راووتې بیا دې په کور کې څه کول.
داغه ختم دی چې تا کړو. الله قرآن اوریدون بعد قرآنی احکاماتو باندې پویدون بعد هم د قرآن نه بغاوت کول، دا بداسي نه چې پیغمبر په قیامت کې دعوه وکړي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر با دا اللہ په حضور کې دعوه وکړي چې پروردگارا دا زما قوم هغه قوم دی چې دنیا کې به ستا قرآن پورې ټوکې کولې. دا هغه قوم ټوکه او مسخره ورته ښکارېده. دیخوا وګورئ یو عقلي مثالونه زه تاسو ته ځکه وایم چې پوه شئ. د دې ملک قانون دی تعزیرات پاکستان. ٹھیک شو په دې بازار کې سره باټینګن دی ګران خرڅ. د دې قانون کې لیکلي دي چې 3/6 فوټ کې په پرچا ورکوي او سړی جیل ته واستو. 3/6 فوټ کې ته ونیوي او تاڼې ته کړې صاحب ته پې ور ټوپ کا. تاڼې کې چې کوم دغه پروت ته قانون کتاب هغه راوالو تاڼېدار به وي داس کې وایي چې زه د ده ډېر ادب کوم د دې کتاب ډېره قربانې شو. تاڼېدار به وایي په آرام کښېنه په سپولو نه خلاصېږي د قانون رانیولی ځان خلاص کړه. قانون دفعې رانیولی 3/6 فوټ کې جیل ته به ځې په سپولو نه کېږي کار. ټیک شو که دا تعزیرات پاکستان تاسو ډېر هم د مجسټریټ په مخ کې سب کوي پرې به هم دي مجسټریټ تاڼه به هم پرېږدي تاڼېدار الټه به د نور دا غوږونه ووهي. قرآن قانون دی چې څه وایي هغه مه کوه پرې به هم دي دا قرآن په قیامت کې. پیغمبر وی خپل لور بی بی فاطمه تا چې بچیا سلینی ماشیتی سچ دی خوخی سوالو کا چې زاغه کارو کا لیکن د قرآن نزان بچ ساتا دنیا کې دی کس خدمت ما ته وای چې دی پورا کما بچیا قرآن قانون دے د دې نزان بچ ساتا که په قیامت کې دی قانون راونی وي نو زه به دې خلاصولی نشم. خپلې لور ته وایي چې که په قیامت کې ته قانون راونی وي نو زه به دې خلاصولی نشم. تاسو کله کله په قبرونو اورئ ملائک ورته راشي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق د دنیا کې څه خیالو ته ورته څه وایې قانون اوسره ونیوي. دا سړی چې د چا فوټو درته ښودی کېږي د دې متعلق به دې دا عقیده وي چې په ټول کائنات کې الله حسین دی او چې څومره الله حسین دی نو عمره محمد رسول الله حسین پیدا کړی دی او چې څومره بیا محمد رسول الله حسین دی نو دومره بیا کلام حسین دی. د محمد رسول الله کلام څه شی دی؟ څه دی؟ څه دی؟ حدیث. د الله کلام څه شی دی؟ قرآن. نو د حسین کلامم حسین وي نو الله حسین دی کلام حسین دی پیغمبر حسین دے کلام حسین دے د دوو خستاو کلام دے پریخیو او تا د انګریز او د شیطان کلام لټوله زندگی وقف کړي وا ماما د متعلق دی او څه خیال دی نو ته به وایې چې ها ها لا ادري آی هاي والله که زه خدا پیژنم چې دا څوک نو چې د الله په دربار کې ته وایې چې زه دا رسول الله نه پیژنم انجام به دې صحیح ړومبنی ګزار به د ملایکې داسي چې ستا وایي چغه به په مشرق او مغرب کې واورېدی شي
رومبنه گزار به دست بل خبره ده چې زستا په قبر ودرېږم ایو مولا د چا په قبر ودرېدو ویل چې لږ خو امره داسې گزارے والا نو ویلے نماز روزہ تا نہیں آیاس اے مردہ جڑے نماز روزہ تا نہیں آیاس لیکن جب گوپی راندہ آیا نا تو پہلا گوپی دا پھل منو لیاندہ ہوندہ آیا منز او دس نو خوچ گوپیان بے کرو نو بے گوپی بے مال روڑو امید ہے کہ خدا نے بخشو سی اس پدی چرته کی ته پیمانه وای چې زما جنازه پریدا د بل جنازه پریدا رسول الله صلی الله علیه وسلم جی د چا جنازه کړی و چې خدای ورته وی چې کاویا کرته د بخنه غواړم پریدا مینه ابی ابن پیغمبر چې جنازه و او په دنیا کې قانون ته صریح نه خدای پریدي نه نو عزیزانو په صحیح معنو کې د قران اتباع زده کړئ ملک نه طمع مکوئ چې په دې ملک په عدالتونو کې بشري نظام راشي نو که ملک کې نه کېږي کم از کم په دې خپل ځان شریعت حاوی کړي بل دا چې خپلو بچو ته کوشش وکړي چې موجوده وخت کې په دې ملک کې چې څومره د لعنت اړېږي الله دې تبلیغي مرکز کې هغه ورځ یو خیره شوې ده چې د چا په تقدیر کې هدایت نه خدای دې هلاک کړي نو ما ته د دې خلکو په تقدیر کې هدایت نه ښکاري چې دې ملک کې به داسې مراکز جوړ کړي دوی چې د قوم بچي به پکې ښه تربیت وکړي نه دا زه خوب هم نه ګورم چې د قوم د بچو د پاره به د ښه تربیتګاه دوی جوړه کړي چېرته ډمتوب کنجرتوب حرامتوب شیطانتوب د هغې ایجادات به کوي او د قوم بچي به پې تباه او برباد کوي نن ستاسو دا بچي تباه دي دا غرق دي دا چې رالوی شي دا به مستقل ډمان وي ډمان دا به شریفان نه دا به کنجران تیر ورځو کې ویاله شمع سینما باندې چاپه واچوله څه یې کړه سیل یې کړه مال په سیل کېدو څه کېږي خو بیا به کوله وشي خو د ماما سینما ده سیل کېدو نه کېږي بلډوزر والا پکار دی بلډوز یې کوي موږ د څه شي غم دا الله عظیم قهر رانیولی عظیم قهر دې روجې ته وګوره د ټاټکي مزدور سره باټینګن کټوي کې چولې شي بینډای په 55 روپۍ کیلو اګړینګنی خدا د سدرۃ المنتهى نه راغلي دي کچرته د کوئی قاف نه راغلي دي 55 روپۍ کیلو ټینډې نه دي چې خړې نه خوري دا په 40 روپۍ کیلو